عدل کی قیمت ایک ټرک. دا اوس په پاکستان کې په ټویټر باندې د سحر راسې 2-3 ځل سرته شوی دی او ډېر زیات ټویټس ورباندې کیږي. د ټرک څه مطلب دی او عدل کی قیمت ایک ټرک دا ولې په پاکستان کې ټرینډ کوي؟ په دې لږه خبره خو د پراپرټو والا د سمګلرانو د دې ترڅنګ د بارګینیانو او د رشوت خورو د دې په ژبه کې ټرک پیټۍ د دې مطلب صحیح. دا پیټۍ مطلب 1 लाख روپۍ، کوکا بیا 1 کروڑ روپو ته وي او ټرک د دې په ژبه کې یا کوډډ لفظ دی د 1 ارب روپو دپاره. دا یو چرته اډیو لیک شوي ده، نه پوهېږم د هر چا منځ کې چې دا سیاسي خبرې دي دغه، خو د یو ټرک د ودرولو خبرې ورپکې شوي دي چې موږ چاته غواړو چې یو ټرک ودرو. نو دلته د یو ټرک مطلب دی چې 1 ارب روپۍ رشوت. دا لفظونه په جایز کار کې هم استعمالیږي څنګه چې ما وویل، لکه پراپرټۍ بارګین والا، خو د سودخورو انډرپلو والا او دغسې د سمګلینګ چې کوم وابسته خلک دي نو هغه دا ټرمز استعمالوي، پیټۍ، کوکا او ټرک. مطلب یې درته ما واضحه کړه.